طالبانو په اول ځل باندې په افغانانو غیرت او ننګ وکړ او ایرانیانو ته یې اخطار ورکړ. ملګرو راځئ چې طالبانو او ایران په منځ کې څه وشول د افغانانو په سر په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. وسلوالو طالبانو په اعلامیه کې ویلي اسلامي ورورولۍ او قرباني د اسلام یو اصل ده او دا ډله هیله منده ده چې افغان کډوال له ایران نه په زور ونه شړل شي او روغتیا ته یې پاملرنه وشي. طالبانو له افغان کډوالو هم غوښتي چې پر کورونا د نه اخته کېدو لپاره د ایران قوانین او لارښوونو ته پام وکړي. په ټول ایران کې شاوخوا 18,000 کسان په دې وایرس اخته دي او له زرو ډیر کسان یې وار د مخه وژلي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور وایي هره ګړۍ نږدې 50 کسان په ایران کې پر کورونا اخته کیږي او یو کس ترې مړ کیږي. په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو پسې هره ورځ په زرګونه افغانان له دغه هیواده ستنیږي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت په خبره په دریو کې 2 کډوال وایي چې ایران کې د کورونا وایرس له ویرې افغانستان ته ستنیږي. د مارچ پر 18 افغان طالبان ویل که په دې هیواد کې د کورونا وایرس ناورین جدي کیږي نو دوی چمتو دي چې خپل بریدونه لا کم کړي او د دې وایرس د خپرېدو پر ضد مبارزه کې له اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي. طالبان وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې هم د کورونا وایرس پر ضد تدابیر نیول شوي. د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد BBC ته ویلي دوی د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه مرستندوی روغتیايي بنسټونه او ټولنو ته هر ډول زمینه برابروي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد بیا ویلي چې په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه طالبان ته سراسري اوربند وړاندیز کوي. ښاغلي خالد پنجشنبې کابل کې خبریالانو ته وویل بشپړ اوربند په دې سبب شي چې دوی د افغانستان هر ګوټ کې له خپلو خلکو سره د کورونا وایرس په برخه کې مرسته وکړی شي. خو د اوربند له وړاندیز سره یو ځای ښاغلی خالد دا اعلان هم وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به نور له دفاعي حالت راوځي او د فعال دفاع حالت ته به ځي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.